الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له لا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وكريمنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. چه افتاب یونی زشی بیا بسکڑی چه افتاب یونی زشی بیا بسکڑی چه لا اصور تخت افتابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. قابل قدر عزت حمد مشران و کشران. دا اسلام بنیادی دری عقائد دی توحید رسالت او آخرت. دا خبر یاد ہے کہ دا اسلام بنیادی دری عقیدی دی. یو دا اللہ توحید دی اللہ واحد لا شریک منل بل رسالت دی او دریم عقیدہ دا آخرت تا
دا آخرت متعلق نستاسو مخ کی دعا آیاتون اولوستل رنبنی آیات کے اللہ فرمائی ونفخ فی الصور کلچ پا شپیلے کی پوکے والش حضرت اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی فَإِذَا نو اچانک دا خلق من الاجداث دخپلو آرامگاہوننا او دخپلو قبروننا راپا بسی الى ربهم ینسلون او خپل رب تبا پمنڈا ور روانی اسرافیل علیہ السلام بشپیلے ہوئی دا دویم شپیلے دا نو ہر انسان با دخپل قبر نرا پاسی او اللہ رب العزت طرف تبا پمنڈا ور روانی بل آیات کے اللہ فرمائی وَنَفِخَ فِي الصُّورِ کلچ پشپیلے کی پوکے والشی فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بیہوش بشی ماتا گورے لگ بیہوش بشی اگا مخلوقات جی اسمانونو کی دی او پزمکو کی دی پزمک او پاسمانونو کی جکم مخلوقات دی دا با بیہوش شی اللہ من شاء اللہ دا بیہوشین با اگا کس بچوی جسوک اللہ بچ گئی بعض خلق بیہوش کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زب سنگا خوشحالیو کم سنگا با دنیا کی زڑو لگوم سنگا با زمازڑت دنیا کی خوشحالی راشی جزا گورم چھ حضرت اسرافیل علیہ السلام شپیلے پلاس کی نیولے دا خلیت جوختکڑے دا او دا اللہ حکم تا پا انتظار دا زمائی عزت مندو دا یو سوچ و یو فکر چھ چاہتا اللہ نصیب کی مونگتا ندے نصیبیات ساتا ماتا تاسو تا دا سوچ ندے نصیب ہو جو دا قیامت پورز بزما سہالی قیامت کی بس کی گی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دا ٹولو مومنان و مور حضور علیہ السلام یوزل کور تراغی بی بی عائشہ جاڑی ماتم خیال لے بی بی عائشہ جاڑی حضور علیہ السلام تے تپوسو کا یا حمیرہ اے زما محبوبی و زما قرودانی مایوب کی سد جڑی ولی جاڑی اللہ ام المؤمنین ورد فرمائی یا رسول اللہ دا قیامت ورد میں جڑی اللہ محبوبہ دا قیامت ورد بانے بتاسو دا خپل بیبیانو سفارش کوئے دا خپل اہلو دا اولاد تپوس بکوئے خپل بیبیانو تپوس بکوئے سوال ہوگا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل خبر لگ شان کولو غوگونو سر وورے دا عمل پنیت پانے وورے اللہ دے اول ماتو بیتا اس عمل پنیت لگ خبر یاد ہے کہ وی بی بی دری وقتون خدا سری دری ٹیمون دا سری چھے پا آگئی کی با سوکم سوک نہ یادئی چاہتا بم سوک یاد نہیں سما پا خبر پیش ہوئی چاہتا با سوکم یاد نہیں دری وقتون دا سری درے ٹیمون دا قیامت پورز دا سی دی چھے سوک بم سوک نہ یادئی اللہ محبوبہ کم وقتو نہ دی کم وقتو نہ دی چھے سوک بم کا سوکم نہ یادئی حضور علیہ السلام اور تو فرمائل بی بی یو دا میزان پا وقت کی با سوک نہ یادئی چھے کل اعمال تلیلے کی گی نو دگا وقت کی با چاہتا سوکم نہیں یادو دا وزن دا اعمال پا وقت کی چھے کل استا عمل تلیلے کی گی پا دغه وقت کے بچہ تا سوک نہیں یادو بس ہر سڑے دا ہر سڑی خپل کار بھئی پلار، زوی، خزا، مقتدیان، مولا، استاد، شاگرد سوک با سوک نہ یادئی کم وقت کل دا اعمالو طول کی فمن ثقلت موازینو اللہ وچہ دا چاہت تلل درانشو فولاک هم المفلحون اللہ ویدہ کامیاب ومن خفت موازینو چدہ چاہ نیکے کمشوی فولاک الذین خسرو دغا خلق دی شتاوانے ہو کہ غرق شو ڈاڑا دے وقت کے بس سوک دا چاہتا پوس نہ کئی یو دا شو اور دویم چکلا عمل نامی والوزی عمل نامی پہوا کے والوزی نو ہر انسان تبا خپل عمل نامہ پہ لاس ملاوی گی
दगे वक्त के बाद सोक सोक न याद आई। जो कम देर से मजी पार वाला है सूरह अल-हाक़्क़ा के अल्लाह फरमाई फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, हर आगा सोक च आगत खपल किताब खपल अमलनामा पखिलास मिलाव शुआ। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु, देबद हशर ब मैदान की गर्दियो चके बोई हा उमुक़रऊ किताबिया, ऐ राशे जमा किताब पढ़ो के, जमा अमलनामा पढ़ो के, हा उमुक़रऊ किताबिया, ऐ खल्को राशे जमा किताब पढ़ो के। खुशहाल है भाई, हर चाहता बखीरा शकन हलका जमा दा अमलनामा गोरा पखिलास मिलाओ शुआ। अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, चाहता जे अमलनामा पखिलास मिलाओ शुआ नो दाद जन्नत टिकट ते दे ब खुशहाली। हा उमुक़रऊ किताबिया, राशे जमा किताब पढ़ोगे। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मां दुनिया की पदी यकीन बाने जुन ते रोलो, जमा दुनिया की यकीन दो जबद अखपल हिसाब सर मिलावेगा मां सर ब हिसाब किताब कीगी। हा उमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। उस वक्त से अल्लाह फरमाई फ़हुव फ़ी ऐशतिन रादिया, देव पदा से मज़ू की हुई, पदा से ऐश और ऐशरत की हुई ची रादिया, देव पागे खुशहाली। फ़ी जन्नतिन आलिया, पूछो तो तख्तुन बाने भाई पूछो तो जन्नतुन के भाई। फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया, दागी मेवी बरा जोड़ंदी वीरानिज़दी बवी। क़ुतूफ़ुहा दानिया, आहा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ऐशतिन रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया। बैठ के बपरोती, कट के बपरोती, तख बाने बपरोती, तबे दा सेव खोड़ल गुआड़ी, सेव बस्ता खुली तराजी लास बन नवरुड़े। दा रब्बी करीम फरमाए क़ुतूफ़ुहा दानिया। और बिया बोता अल्लाह ऐलान हो, अल्लाह बोता ऐलान हो, कुलू वशरबू, खुरे उसके हनी अन बेगम और बेसोजा, प मज़ो प खुशाले बाने खुड़ल सकल कवे। कुलू वशरबू हनी अन वली बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, पर सबब दहागा नेको आमाल बाने चतासो मखिरा लीगली दी प ओज़गार और रज़ो की। दाउस चिकम जमाउस्ता और रज़ी दी ताको बेला खबर है मौत अजान न ओज़गार कड़े दी, ओज़गार नेम, ओज़गार नेम, वरना अल्लाह मौता ओज़गार कड़ियू। या इबादी यब्न आदम, अल्लाह फरमाए ए आदम अलैहिस्सलाम बचिया तफर्रग लिइबादती, जमा इबादत तजान उज़गार का, जमा बंदगे ता जान उज़गार का। अमला सदर का गिना, चित्ता जमा इबादत तजान उज़गार का जब अस्ताज सीना स्ताजड़ो द मालदारे न डककम, तब मालदार है। जमा इबादत तजान उज़गार का जब अस्ताजड़ो द गमुन और द सुजून न खालिकम, और स्ता पजड़ के बजो इत्मीनान वाचुम क़िनाअत बवाचुम। नन मुंगे खबगे माँ के तासो टोल के क़िनाअत निश्ता, बस निश्ता जे बस थे शता से सो कोई जरा बस इबादत को मजू रज़क बाला रखे। और चिकल क़िनाअत नहीं को याद साता यो शायर वही हुई ए पतख्द औरंगज़ेब नास्ता गदाया। औरंगज़ेब यो बादशाह तेर शवे ए पतख्द औरंगज़ेब नास्ता गदाया कता ताकि क़िनाअत नहीं मोड़ बनशी पहरस बे क़िनाअता, मोड़ बनशी पहरस बे क़िनाअता। ए बतख्द औरंगज़ेब नास्त गदाया सो पुरी ताकि क़िनाअत नहीं
دا اللہ پا ورکڑی شوی رزق بانے تر راضی نہیں جو تم موڑ نہیں تو ہوگے. اللہ فرمائی کلو وشربو خورے اس کے جنت کے خوراک سکاک کوے ہنی ان بے غمہ بے سوجا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ دنیا کے مجھکم دا نیک اعمال و اوزگار و رزق کے کم نیک اعمال را لگلی دی دا غیب بوا جبانے خوڑل سکل کوے دا خو دا خوش قسمت و خبر شوا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ چاہتا چاہ عمل نامہ ملو شوا بشمالی ہی پگس لاس بانے یو آیات کی دے بشمالی ہی پگس لاس او بل آیات کی دے من وراء ظہری ہی دا شاد طرفنا عمل نامہ دا شاد طرفنا ملو شوا. نزلتا حدیث کی راضی ماتا گورے دا گس لاس نہ دے دا گس لاس دا و پدی سینہ کی دن نشی پدی سینہ کی باری دا لاس دن نشی او شاد بوزی دا استاد لاس با شاد شی او شاد بتاتا عمل نامہ ملو شی اوم پا گس لاس خود شاد طرفنا یو آیات کی دے سورہ الحاقہ کی داو سے کم مادتا ہوئے جو کم درشم ازی بارہ کی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ چاہتا جا عمل نامہ پگس لاس ملو شوا. دیرشم ازی بارہ کی انشقاق کی فرمائی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ چاہتا جد شاہ طرفنا عمل نامہ ملو شوا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ چاہتا جد پگس لاس عمل نامہ ملو شوا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ جے بوئی آئے ہائے ہائے کاش افسوس کاش چدا کتاب ماتا نوے ملو چدا زما عمل نامہ ماتا ملو شویڑو نوے. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری او ماتا پتم نہ لگے دے ما حسابیا زما حساب سرے چزارو دے خپل حساب سرا ملاوے دین ولم ادری ما حساب یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش اے کاش چدا عمل نامہ اخیری خبر ہوئے چدا اخیری وے خو اخیری خو ندا کنا پگس لاس عمل نامہ اخیری ندا یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش چدا فیصلہ کو ان کے وے زما اخیری فیصلہ شوئے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا پکار رانک زمان زمان مال دولت زمان بینک بیلس زمان پکار رانک ما اغنا عنی مالیا احرکا عنی سلطانیا زماغ مشری زماغ بادشاہی زماغ طاقت زماغ زوانی یو سز پکار رہنا ہے. ہاں ہاں نبی بی عائشہ فرمائی اللہ پیغمبرہ تاسو بخپل بی بیان اخپل بچی بتا یاد بھی وی بی بی درے وقتوں نے دا سی دی چھ باغی کے بس سوکم سوک نہ یاد ای یو وزن دا اعمال وقتی او دویم دا تقسیم دا عمل نامو کو وقتی سوک با سوک نہ یاد ای پلار تا با زوی نہیں یاد زوی تا با پلار نہیں یاد خز تا با خاون نہیں یاد خاون تا با خز نہیں یادا سوک با سوک نہ یاد ای. آو دریم چھے کم مقام دی چھے باغے کے با سوک نہ یادئی نو آگا پا پولیس سرات بانی پورے وطن لی دا پولیس سرات دا پورے وطو وقت کے با سوک نہ یادئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی حضور علیہ السلام نے میوزل تا پوسو اللہ محبوبہ دا قیامت پورت بانی خواتل لزرقام دیو پا عربونو پا کربونو پا دمونو مخلوقات دی دا اللہ محبوبہ زبا پا کتاسو کم دے گورم اللہ اکبر زبا پا کی تاسو کم دے تالاش کوم اللہ دے مدخپل محبوب شفاعت نصیب کی. ہاں حضور علیہ السلام تو فرمائے عبداللہ زماد پسے دری زینو کے گورا دری زینو کے بزتا تا ملاوے گم زباد تکی ولاڑے یو چکل زماد امت اعمال تلیکی کی تقت بدا ولاڑے بل اللہ پیغمبر کے دغل تنوے نو بیا بسکم زماد اعمال بوخی کے چلی تاسو دغل تنوے بیا بسکم وی بیا میں پولیس سرات سر گورا
پولیسرات سره مې ګوره وې که دغلته نه وم دغلته نه وې د الله محبوبه که دغلته ملاقات ونه شو بیا به هم کوم ځای ګورم وې بیا مې په حوض کوثر باندې ګوره خپل امتیان به مې راځي او په خپل لاس بوله د جنت شراب ورکړو حوض کوثر به ورکړو الله دې د حضور علیه السلام اتباع نصیب کړي زما عزتمندو دې وجه نه الله جل شانه د دواړو شپېلو ذکر کړی دی او دا د اسلام دریم نمبر عقیده ده عقیده د آخرت مسلمانه کله کله قرآن ویا په قرآن کې لږ سوچ کوه دا دوه آیتونه مې ته ووې ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون شپېلې پوکوالی شي هر انسان هر پیرې دا به خپل رب طرف ته روان وي ونفخ فی الصور او چې کله په شپېلې کې پوکې وویل شي فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض اسمانونو ځمکو کې چې څومره مخلوقات دي دا به بېهوشه شي زما عزتمندو لږه شان ګرمي زیاته شي ګرمي لږه زیاته شوې ده غم را سره دی څه بجلي دغسې ده او څه ګرمي ده لیکن زما عزتمندو دا سوچه چې کوم بی بی عایشه فرمایي د الله پیغمبره د قیامت هغه ورځ مې جړئ د قیامت هغه سختي مې جړئ دا خو کمرې ته به لاړ شي پکې به ځان ته ولګي هلته کې نه سوری شته نه په خپو پیزار شته نه په سر ټوپې شته پیبله سرتور سر بربند نور نیزوار سوچ به څه کې زما کې به څه کوم به څه زه به څه کوم دیو دپاره آخرت مه هېروئ زما عزتمندو د قیامت ورځ مه هېروئ د الله په مخ کې ودرېدل مه هېروئ چې دا قیامت ورځ دله یادوي د الله په مخ کې پیشي دله یادوي او په دې کې د وخت تېر کړو نو بیا به څه وي بما اسلفتم فی الایام الخالیه د هغه نیکو اعمالو په وجه اوس جنت کې مزې کوئ خوشحالی کوئ الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والعقيدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث یا اللہ زمون په حال باندې رحم وکړي تمام امت ګناهونه معاف زمون ګناهونه معاف قرآن حدیث مطابق شریعت زندگی مناسب کی یا اللہ دې ګرمۍ له یخه هواګانې ولګي دا ګرمي ختمه کړي مونږ کمزوري د ډب کې د شاه فیصل زوی چې کم دی نو هغه اوبه وړی دی پرونې وله غایبانه جنازه وکړه ټول ملګري وله دعا وکړې الله یې د مور پلار په وړو باندې د صبر پټۍ ولګولي او الله چې څومره مسلمانان هغه دردېدلي دي خدای د ټولو په وړو باندې د صبر پټۍ ولګولي دا مرګ نه مخکې خدای مونږ ټول مرګ دپاره تیار کړي د آخرت سوچ فکر غم را سره نصیب کړي د نیکو اعمالو توفیق راکړي د ګناهونو نفرت نصیب کړي صلی الله تعالی علیه